اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت یو اتیایمه برخه په تیره برخه کې مو د خطو بیان کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم کوم خطونه او لیکونه و بچهانو ته لیږل، نو هغه بیان مو تر دې ځای پر را رسولی و چې کله دحیة الکلبی رضی الله عنه و هرقل ته خط وروړی، هغه بیا امر وکړي چې ته دا صفاتیر ته وروړه. صفاتیر د نصاراو د علماو څخه غلوی غټ عالم و چې دلته د قیصر سره او د هرقل سره دغه تراغلی و بیت المقدس ته. نو دحیة الکلبی رضی الله عنه هم دغه لیک صفاتیر ته هغه چې د نصاراو لوی عالم و هغه ته وروړي. صفاتیر چې دغه لیک ووایي ورژدېدی او د دحیة الکلبی رضی الله عنه څخه د رسول صلی الله علیه وسلم د حالاتو او د علامو پوښتنې شروع کړي. دحیة الکلبی رضی الله عنه هم جوابونه ورته وایي. صفاتیر ډېرې پوښتنې کوي او د هرې پوښتنې جواب هم مفصل غواړي. دحیة الکلبی رضی الله عنه هم د رسول صلی الله علیه وسلم ټول حالات په تفصیل سره ورته بیانوي. صفاتیر نور هم سوالونه کوي، څو ډېرې پوښتنې وکولې او د ټولو جوابونه په غور او په دقت سره واورېدل. کله چې پوښتنې خلاصې شوې نو یې وویل زه پوهېدم چې دا وخت د هغه وعده سوي نبي د راتګ دی، مګر دا ګمان مې نه کوئ چې هغه دې په تاسې عربو کې وي، او زه شهیدي ادا کوم چې لا اله الا الله وان محمد رسول الله. د مسیحیانو او د عیسایانو لوی عالم صفاتیر رحمه الله هغه مسلمان شو. بیا نو صفاتیر د نصاراو هغه نور علما راټول کړل او دی هم ورسره کښېنستی. د رسول صلی الله علیه وسلم هغه رساله ورته وویل کوم چې دحیة الکلبی رضی الله عنه راوړې وه، او د راتلونکي نبي ټولې علامې ورته بیان کړې، او بیا د دوی د انجیل او د راتلونکي نبي ټولې علامې ورته بیان کړې چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم پر نبوت باندې دلالت کوي، او دا ثابتوله چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه موعود او راتلونکی نبی دی. کله چې صفاتیر خپل ټول دلایل وویل او د رسول صلی الله علیه وسلم علامې بیان کړي، نو یې وویل چې زه اوس تاسې اسلام او مسلمانېدو ته رابلم چې مسلمانان سئ. زه په خپله دا شهیدي ادا کوم چې لا اله الا الله وان محمد رسول الله. دلته د نصاراو دغه نور علماو خپل مابین کې سره وویل چې دوی ډېر وبېرېدل، ولکه خلک خبر شو چې صفاتیر مسلمان شوی دی نو د مسیح علیه السلام دین پرېږدي، نو یې د صفاتیر د وژلو اراده سره وکوله او صفاتیر رحمه الله شهید کړي. اوس په نصاراو کې یو واقعه پیښه ده چې ټول په فکر کې دي او نه پوهېږي چې څه وکړي. په خپله هرقل په حیرت کې دی چې څه وکړي. دحیة الکلبی رضی الله عنه هم د صفاتیر په وژلو خبر شو او هرقل ته ورغلی چې اوس څه وایي. هرقل وویل والله په دوی کې صفاتیر تر ما عزتمن و او علماو ته د درجه او مقام زما تر مقام لوړ و. دا چې دوی د اطاعت نه وکړي او مړ کړي، نو زما اطاعت به څنګه وکړي؟ مګر بیا هم ته صبر کوه. هرقل امر وکړي چې د نصاراو ټول علما اشراف او مشران دي راټول شي. هغه ټول په یو قصر کې سره یو ځای کړل. هرقل امر وکړي چې د قصر دروازې بندې کړي او یې تړي. د قصر پر شاوخوا باندې مسلح فوج ودرېدی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوله چې ودی وزي د باندې. اوس نو علما اشراف او مشران ټول په دغه قصر کې ناستي او د قیصر د راتلو انتظار کوي. په دې وخت کې قیصر د دغه قصر د لوړ منزل څخه پر یو برنډه باندې راووتی او هلته لوړ داسې ودرېدی چې حاضر خلک دته نشي ورسېدلی. قیصر د هغه ځای څخه د رسول صلی الله علیه وسلم لیک ورته ووایي او بیا هغه علامې ورته بیان کړي کومې چې په انجیل کې د راتلونکي نبي په باره کې راغلي وي، او بیا داسې دلایل ورته وویل چې په هغه سره دا ثابتوله چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه نبی دی کوم چې د راتګ وعده یې شوې ده. پس د دغه مقدمې څخه قیصر وویل زه په خپله شهیدي ادا کوم چې لا اله الا الله وان محمد رسول الله، او غواړم چې تاسې هم مسلمانان سئ. یو وارې په دې خلکو کې نارې او شور ماشور جوړ شو او د قصر د دروازو پر طرف باندې ځغلي چې ووځي او نارې وهي چې قیصر مسلمان شو، قیصر مسلمان شو. خو د قصر دروازې تړلې دي او مسلح فوج ولاړ دي، هیڅوک نه پرېږدي. خلک مجبور شول بیرته راوګرځېدل او سره یو ځای شول.
قیصر ولاړ دی او ورته ګوري. دغه نفرو قیصر ته وویل په والله که ته موږ ټوله ووژنې بیا به هم موږ د مسیح علیه السلام دین نه پرېږدو. اوس د قیصر په مخ کې دوه کاره دي، د هغو څه به یو قبلوي او عملي کوي وي او ترابل به تیریږي چې هغه دوه کاره یو اسلام دی او بل باچهي ده. که دی مسلمان پاتې سي دغه ټول راټول سوي نفر چې دلته موجود دي د قبیلو مشران او د هغو اتباع دا ټول د پر ضد درېږي. په دې صورت کې د ده باچهي ځي او یا به تر اسلام تیریږي بیا نو باچهي ورپاته ده. دا الهي امتحانونه دي چې نن ورځ هم ډیر خلک په مبتلا کیږي. قیصر په دې فکر کې دی چې کم یو اختیار کوي، خو په اخر کې قیصر ورته وویل یا قوم زه نه مسلمان یم او نه مسلمان سوی یم، فقط ما تاسې تجربه کولاست. کله چې ما ولیدل چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین نشریږي زه پر تاسې وبېرېدم، نو مې وغوښتل چې ځان ته معلومات وکم چې تاسې پر خپل دین څونه ټینګ یاست او څونه علاقه ورسره لرئ. نو ما ولیدل چې تاسې پر خپل دین ډیر ټینګ ولاړ یاست او نه پرېږدئ. زم په دې کار ډیر خوشاله سوم او ستاسې سر پر دغه دین یم. بیا امر وکړئ چې دروازې دې خلاصې شي. دغه علما او د قومو مشران د قیصر په خبرو باندې خوشاله سول. قیصر پس له هغه چې اسلام ته داخل سو بیرته مرتد سو. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اسلام هغه نورانیت او اسلام د قیصر زړه ته ننوتی او بیرته مرتد سو، پر دنیا او پر باچهي باندې وبېرېدی. ورسته قیصر دیحة الکلبی رضی الله عنه راوغوښتی، تحفې او د سرو زرو دینارونه یې ورکړل او ورته ویل زما د طرفه څخه ورسول صلی الله علیه وسلم ته دا هدیه او تحفې وروړه او زما د طرفه دا ورته ووایه چې زه شهیدي ادا کوم چې لا اله الا الله وان محمد رسول الله، او دا چې ما دغه خلکو ته وویل چې زه ستاسې سره پر دغه مسیحیت یم، د هغه سبب دا و چې بچهي مې ولاړه نشي، مګر ایمان زما په زړه کې دی. دیحة الکلبی رضی الله عنه بیرته د مدینې منورې پر طرف باندې را رهي سو. اوس یې دیحة الکلبی رضی الله عنه د مدینې منورې پر لار د حسمی منطقې ته ورسېدی. هلته په لاره کې د جذام د قبیلې خلک پر پیر سول او هغه د ده سره ورسره ټول شیان یې په زور ځینې واخیستل. د ده سره یې هېڅ شی نه پرېښوی. کله چې دیحة الکلبی رضی الله عنه مدینې منورې ته ورسېدی دمخه تر دې چې خپل کور ته ولاړ سي رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او په قصه یې خبر کړي. اول یې د قیصر پیغام ورته ووایي چې قیصر وایي چې زه په زړه کې مسلمان یم، مګر په ظاهره د دې دپاره کفر ښکاره کوم چې بچهي مې ولاړه نشي. خو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل دغه د الله دښمن دروغ وایي، دی مسلمان نه دی بلکې دنیا پر غالبه سو. دا د قیصر د زړه پټ حال او حقیقت و چې رسول صلی الله علیه وسلم ښکاره کوي. دی د نجاشي په مثل نه و بلکې دنیا ورکش کوي. د باچهانو او د دنیادارانو او حب هغه د پر زړه باندې غلبه وکول. پاتې سوه هغه د جذام د قبیلې د خلکو موضوع. رسول صلی الله علیه وسلم هغو ته د جزا ورکولو دپاره زید ابن الحارثه رضی الله عنه حسمي ته د 500 نفرو سره ولېږئ. حسمی یو منطقه ده چې د وادي القرا شاته ده. زید رضی الله عنه هم د جذام پر قبیله باندې حمله وکوله. کم کسان چې وژل کېدل هغه ووژل سول او نور وتښتېدل. زید ابن حارثه رضی الله عنه د دوی څخه ډیر غنیمتونه مدینې منورې ته راوړل چې د غنیمتو په جمله کې 1000 اوښان، 15,000 پسونه او 100 ښځې او ماشومان. خو هلته بیا د رسول صلی الله علیه وسلم او د جذام د قبیلې په مابین کې د نه تعارض وعده هم موجوده وه. نو زید ابن رفاعه الجذامي چې د جذام د قبیلې د مشرانو څخه دی او د قوم د قوم څو نفره مسلمان سوي هم ول. او په هغه وخت کې چې پر دیحة الکلبی رضی الله عنه حمله کېدله دغه د جذام د قبیلې مشر او څو کسانو مسلمانانو د دیحیه رضی الله عنه مرسته او کومک هم وکوي. نو دغه زید ابن رفاعه چې د جذام د قبیلې مشر دی ورسول صلی الله علیه وسلم ته عرض او شکایت وکوي چې موږ سره داسې کار وسو او هغه وخت کې موږ ستا د قاصد مرسته او کومک هم کړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم هم د شکایت قبول کړي. د دوی بندیان یې وریله کړل او غنیمتونه یې بیرته ورکړل. دا د رسول صلی الله علیه وسلم یوه رساله او یو لیک و. خو تاسې وګورئ چې د هغه وخت د مځکې د مخ پر هغه لوی باچا یې څونه اثر او تاثیر وکړي. ټوله مملکت یې ورورېږدوی. نن ورځ هم ټول کفار د اسلام څخه بیریږي او د هغه د ختمولو لپاره کوښښونه کوي، خو هیهات دا ډیره لرې ده.
دا دین به د قیامت تر ورځې پورې موجود وي. الله جل جلاله د سورة توبه په 2 نمبر آیاتو کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. یعنی کتابی کفار غواړي چې د الله د دین او د شریعت رڼا په خپل خلو سره مړه کړي یا الهي نور په خپل سره ورکړي، مګر الله دا کار تر هغه پرې منع کوي ترڅو چې خپل نور یعنی توحید او محمدي شریعت پوره کړي. که څه هم کفار دغه شریعت په نشرولو ناراضه وي. د اسلام د ورکولو لپاره د کفارو هلې ځلې داسې مثال لري لکه یو بېعقل او ناپوه انسان چې په پکولو سره د لمر یا د سپوږمۍ شعاع او رڼاوې وژني. او بیا الله جل جلاله فرمایي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله جل جلاله هغه ذات دی چې خپل رسول محمد صلی الله علیه وسلم په هدایت سره چې قرآن مجید دی او په حق دین سره چې اسلام دی د دې لپاره را لېږلی دی چې په دغه دین پر نورو ادیانو که څه هم آسماني ادیان وي لوړوالی راولي، که څه هم مشرکان په دې کار باندې ناراضه وي. الحمدلله په هر وخت او هر زمانه کې د حجت او د معقولیت او د دلایلو په لحاظ د اسلام دین پر نورو ټولو ادیانو که څه هم آسماني ادیان وي په ښکاره ډول سره غالب او کامیاب دی. خو د سلطنت او د حکومت په اعتبار باندې هم تر هغه وخت پورې پر نورو ادیانو باندې غالب وو چې مسلمانانو اسلامي اصول او قوانین مراعاتول، د ایمان او د تقوا پر لار سم رهول، په جهاد فی سبیل الله کې ثابت قدم ول، او تر دې وروسته هم مسلمانان پر ایمان او اسلام تقوا او جهاد ثابت ودرېږي، بیا به هم کامیابی او سلطنت او حکومت د دوی وي او د حق دین داسې کامیابه غلبه چې نور ادیان د مځکې د مخه څخه په کلي ډول سره محو او نابود کی. هغه به هغه وخت وي چې قیامت ته نږدې عیسی علیه السلام د اسمانه څخه راکښته شي. اوس به د دمشق و امیر ته چې رسول صلی الله علیه وسلم خط ورولېږي چې هغه د دمشق امیر حارث ابن ابي شمر الغساني و. نو رسول صلی الله علیه وسلم د شجاع ابن وهب الاسدی رضی الله عنه په لاس باندې یو لیک و حارث ابن ابي شمر غسانی ته ورکړي چې دا د دمشق امیر او هغه لیک داسې لیکل شوی: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى حارث ابن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له ويبقى لك ملكه. ترجمه داسې ده: پر هغه چا دي سلامتی وي چې د حق او سمې لارې متابعت کوي او پر الله جل جلاله ایمان راوړي او د هغه تصدیق کوي. زه تا دې ته رابولم چې یوازې پر یو الله باندې هغه الله چې شریک نه لري ایمان راوړه، نو ستا بادشاهي به تا ته درپاتې شي. حارث چې دغه خط ووی ډیر په قهر سو او د رسول صلی الله علیه وسلم رساله پر مځکه وغورځول. ورزما په بادشاهي کې یو څوک ما بیري، زما بادشاهي زما څوک اخستلی شي؟ حال دا چې زه 100,000 جنگي فوج لرم. دغه د دمشق امیر د غساسینه پر قبیلو باندې حاکم او امیر و چې دغه قبیله د جزیره العرب په شمال کې اوسېدې. د حارث دغه شدید جواب د دې سبب سو چې بیا په ورسته کې د مؤته جنگ په وجود راوړي او دغه وخت څخه حارث د لشکر په تیارولو او په آماده کولو باندې شروع وکوله. هغه خپل 100,000 نفریز لشکر یې تیاروي چې پر مدینه منوره او پر مسلمانانو حمله وکړي. حارث نو د خپل لشکر د تیارولو په حال کې پرېږدي. اوس به د بصره امیر ته د رسول صلی الله علیه وسلم د لیک او د خط مضمون بیان درته وسی. رسول صلی الله علیه وسلم یو لیک د حارث ابن عمیر الازدی رضی الله عنه په لاس باندې د بصره او امیر ته ولېږي چې د هغه خط مضمون او معنا هم داسې و لکه د دمشق امیر حارث ابن ابي شمر چې لېږلی او د بصره امیر اسلام ته دعوت وی. حارث رضی الله عنه
د لیک سره د بصرا د امیر پر طرف باندې رهي سو پلار کې شرحبیل ابن عمرو الغسانی پر پیښ سو چې دغه شرحبیل کافر او د غسان د قبیلو د امیرانو څخه شرحبیل دغه د رسول صلی الله علیه وسلم قاصد ولیدي چې د بصرا امیر ته د لیکورولو د پاره رهي دي نو دغه د رسول صلی الله علیه وسلم قاصد حارث ابن عمیر الازدی رضی الله عنه ونیوي او شهید کړي چې دا د غسان د قبیلې له طرفه د اسلام پر ضد باندې دویم مخالفت او دویمه دښمنی د دغه واقعې په سبب باندې د مسلمانانو او د غساسینو په مابین کې حالات او مناسبات نور هم خراب شول رسول صلی الله علیه وسلم هم د لشکر په جوړولو شروع وکړه چې په غساسینو او د غسان پر قبیلو باندې د مخه تر دې حمله وکړي چې هغه پر مسلمانانو حمله کوي دغه د رسول صلی الله علیه وسلم د قاصد شهید کېدل د موته د جنگ لپاره دویم سبب ګرځي چې د غسان د قبیلې د طرفه د رسول صلی الله علیه وسلم د دوه رسالو سره ناوړه حرکتونه وسول اوله رساله وغورځول شو او دویمه رساله چې تر رسیدلو مخکې قاصد ووژل شو او شهید شو دغه حرکتو په نتیجه کې د موته جنگ په وجود راغلی چې د هغه جنگ کیسه به ان شاء الله په خپل وخت او په خپل ځای کې درته بیان بل خط چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې موده کې لېږلی دی هغه د مصر و بادشاه ته چې مقوقس نومېدی نو رسول صلی الله علیه وسلم یو بل رساله د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه په لاس باندې د مصر او د اسکندریه و بادشاه ته چې مقوقس ورته ویل کېدل چې دغه بادشاه اصلي نوم جریج ابن متاو او مقوقس لقب دغه رساله تر اوسه پرې ساتل شوې ده او هغه رساله دا رقم لیکل شوې ده بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم أهل القبط قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون دالک هم عین هغه سلیک دی لکه قیصر ته چې لیکل شوی و نو ځکه ترجمه کول ته ضرورت نشته حاتب رضی الله عنه چې ډیر هوښیار او ذکی سړی و کله چې د مقوقس دربار ته ورننوتی نو ورته وویل تر تا د مخه پر دغه بچی باندې یو سړی ناسو چې هغه داسې ګمان کوي چې دی رب اعلی دی چې مقصد یې فرعون او هغه به ویل چې انا ربکم الاعلى زستا چې لوی او لوړ رب نو الله هغه د دنیا او د آخرت په عذاب باندې اخته کوي د جنو څخه په دسر انتقام واخستي او بیا د څخه په خپل انتقام واخستي نو دته په نور سره عبرت پاتې شو نو ته هم په نور سره عبرت واخه دا سم کېږي چې نور په تاسو سره عبرت واخلي بیا د رسول صلی الله علیه وسلم رساله ورکړه د رسالې تر ویلو وروسته مقوقس او د حاتب رضی الله عنه په مابین کې سوال او جواب شروع شو تاسو شو ته متوجه سئ څونه خوږی خبرې دي مقوقس چې نصرانی دی هغه وویل زموږ یو دین دی چې هغه دین موږ هیڅ کله نه پریږدو مګر بیا هغه دین ته پریږدو چې هغه زموږ تر دین ښه او بهتر وي حاتب رضی الله عنه ته وویل چې موږ دی ودین اسلام ته رابولو هغه دین چې د الله جل جلاله د طرف راغلی دی او په هغه دین سره نور ادیان باطل سول بشکه دغه نبی خلق اسلام ته دعوتول او دعوتوي خو په خلکو کې هغه تر ټولو شدید خلق قریش ول او تر ټولو ډیر دشمنان يهود ول او هغه چې رسول صلی الله علیه وسلم ته تر ټولو نږدې دي هغه نصارا دي او زما دي قسم وي چې د موسی علیه السلام زیری په عیسی علیه السلام سره دا داسې دی لکه د عیسی علیه السلام زیری په محمد صلی الله علیه وسلم سره یعنی لکه تاسو چې خلکو ته تر موسی علیه السلام ورسته په عیسی علیه السلام سره زیری ورکوي نو موږ تاسو ته تر عیسی علیه السلام ورسته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې زیری درکو او زموږ د طرفه تاسو ته دعوت دی او قران ته دعوت وو دا او قران ته تاسو دعوت ول دا داسې دی لکه تاسو چې د تورات څخه خلک او انجیل ته دعوت وي هر نبی چې په یو قوم کې پیدا سي هغه ټول قوم د امت دی او پر هغه ټول قوم باندې دا لازمه ده چې د متابعت وکړي او ته د هغو کسانو څخه چې دغه نبی وخت نیولې دي نو باید متابعت وکړي او موږ ته د مسیح علی السلام د دین سره نه منو کوو بلکې په هغه سره د امر کوو
ځکه داغه په دین او په کتاب کې دا راغلي دي چې تر ما ورسته به یو نبی راځي چې نوم به محمد صلی الله علیه وسلم او تاسو متابعت کوئ نو زدي اوس په هغه خپل دین سره امر کوم د پښتنو په جمله کې مقوقس بادشاہ دا هم وویل چې د رسول صلی الله علیه وسلم او د قریش په مابین کې څه پیښه حاتب راوړل ته وویل هغه جنگونه ورسره وکول مقوقس وویل نو ولې وهغه ته شرانه کول څنګه چې دای نبی دی دعا او شرای قبلیږي نو ولې د جنگ پر ځای قوم ته شرانه کوله چې د هغه قوم انسانان ټول ماتسوي او خراب شوي وای حاتب راوړل ته وویل چې عیسی علیه السلام ولې خپل قوم ته شرانه کوله مقوقس چې نصرانی او عیسائی نو چپ او بے جواب وفات شو ځکه محمد صلی الله علیه وسلم او عیسی علیه السلام دواړه نبیان او رسولان دي دوی دواړه خپل قوم ته د رحمت او د شفقت په سبب باندې شرانه کوي بلکې د قوم هدایت د الله جل جلاله څخه وشتي بیا مقوقس بادشاہ وویل چې دا دغه نبی په باره کې چې تا کوم معلومات راکړي نو په دې باره کې ما مخکې هم فکر کوي او اوس هم چې فکر کوم نو په داسې شي سره امر نه کوي چې هغه د پرېښولو وي او په داسې شي باندې نهي نه کوي یعنې د داسې شي څخه منع کېدل نه کوي چې هغه د کولو وړ یعنې په هر هغه شي سره چې خلک امر کوي واقعا هغه شی د دې دی چې باید چې وشي او د هر شي څخه چې خلک منع کوي نو واقعا هم هغه داسې شی دی چې باید خلک یې پرېږدي دی نه ګمراه او ساحر دی او نه درواغجن او کاهن دی بلکې په دې کې مې د نبوت علامې ولیدې او زه به نور هم څه فکر وکړم بیا د رسول صلی الله علیه وسلم رساله د عاج په یو کوټې کې کښېښوله پر هغه یې لاک او مهر ووهئ او د ساتلو دپاره یې یوې وینځې ته ورکړه ورسته داسې کاتب راوغوښتی چې په عربي سره لیکنه او خط لیکي او د رسول صلی الله علیه وسلم د لیک په جواب کې دغه لیک ولیکئ بسم الله الرحمن الرحیم و محمد ابن عبد الله ته د مقوقس عظیم القبط د طرفه څخه سلام علیک اما بعد ستالیک می ووی او هغه څه چې تا لیکلي ول هغه می وویل او په هغه څه باندې پوه شوم چې تا خلک هغه ته رابلل او په دې هم پوه شوم چې یو نبي پاته و ما دا فکر کوي چې هغه به په شام کې پیدا کیږي ستا د قاصد عزت مې وکوي او تا ته مې دوې جاریې درولېږلې چې دغه دواړې په قبط کې د لوړ مقام خاوندانې دي قبط یو قبیله ده او یو قوم دی چې په مصر کې اوسېدل او قبطیان به ورته ویل کېدل نو دا باچا وویل چې یوه غاتره مې هم درلېږلې ده چې ستا د سپریا دپاره به وي او ته به پر سپرېږې او دا ستا دپاره ټول هدیې دي والسلام علیکم تر دې زیات یې نور څه نه ولیکل او مسلمان هم نسو هغه دوې جاریې چې رالېږلې وې یوه ماریا رضیالله عنها وه او بل سیرین وه او هغه غاتره چې دلدل ورته ویل کېدله هغه د معاویه رضیالله عنه تر وخته پورې پاته وه رسول صلی الله علیه وسلم هم د مقوقس هدیه قبوله کړه ماریا قبطیه رضیالله عنها چې د اهل مصر څخه وه او باعزته باشرفه ښځه وه د جمال او د کمال خاونده وه رسول صلی الله علیه وسلم په نکاح کړه او د دې څخه د رسول صلی الله علیه وسلم هغه زوی ابراهیم نومېدی هغه پیدا شو او هغه بله جاریه ومینځه چې سیرین نومېده هغه رسول صلی الله علیه وسلم و حسان ابن ثابت رضیالله عنه ته ورکړه رسول صلی الله علیه وسلم د مقوقس په باره کې وفرمایل د ایمان نه راوړئ ځکه دی وبېرېدی که دی مسلمان شي روم به د ده څخه باچهي واخلي نو که د مقوقس سره دغه د باچهي بیره نه وای نو بیا به مسلمان سوی وای ځکه دی پوه شو چې محمد صلی الله علیه وسلم نبي دی مګر څنګه چې د مصر باچا مقوقس د روم د باچا د قیصر چې هغه هم نصراني دی دی د هغه تابع دی او د هغه تر اثر را لاندې دی نو ویل په د ځانه سر که زه مسلمان سم نو روم به باچهي راسه واخلي اوس به د حبشې باچا نجاشي ته د لیک بیان درته وشي دا رنګه رسول صلی الله علیه وسلم د حبشې باچا نجاشي ته یو لیک ولېږئ چې دغه نجاشي نوم اصحمه ابن ابجر او دغه لیک یې و عمر ابن امیه او ضمري رضیالله عنه ته ورکړئ چې په دې وخت کې چې دا خط لیږل کېدی د هجرت د شپږم کال آخري میاشت وه یا د هجرت د اووم کال اوله میاشت وه امام بهقي د ابن اسحاق رحمه الله څخه د دغه لیک چې رسول صلی الله علیه وسلم نجاشي ته لیږلی و عبارت یې داسې رانقل کوي
هذا كتاب من محمد النبي إلى نجاشي أصحاب عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الإسلام فإني أنا رسوله فأسلم تسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن أبيت فإن عليك اسم النصارى من قومك أو بعض علماء بيان دي ختم مضمون داسر على الكريدي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة حملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعة وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله وقد بلغت ونصحت فأقبل نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى د رسول صلی الله علیه وسلم دغه لیک د عمرو ابن امیہ او ضمری په واسطه باندې نجاشی ته ورسېدی. نجاشی د رسول صلی الله علیه وسلم لیک واخیستی او پر سترګو یې کښېښوی او د خپل تخت سره کښته شو او پر ځمکه کښېنستی او د جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه پر لاس ایمان راوړی. نجاشی د رسول صلی الله علیه وسلم د لیک په جواب کې بل لیک ولیکي چې په هغه کې داسې لیکل شوی ول بسم الله الرحمن الرحیم ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ته د نجاشي اصحابه د طرفه سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته الله الذي لا اله الا هو اما بعد يا رسول الله ستا هغه لیک ما ته راورسېدی چې په هغه کې د عیسی علیه السلام حال ذکر کړی و د اسمانو او مځکې رب دې می قسم چې عیسی علیه السلام تر هغه هیڅ نه زیات دی او نه کم دی چې تا ذکر کړی دی. هغه هم واقعا داسې دی لکه تاسو فرمایلی ول او موږ په هغه شی باندې پوه شو چې تا موږ هغه ته رابللو او یا ته په هغه سره لېږل سوی ما ستاد اکا د زوی او استاد اصحاب عزت وکوي او زه د شهیدی ادا کوم چې ته د الله رسول صادق او مصدوق او ما ستاسو سره بیعت کړی دی او استاد اکا د زوی سره می بیعت کړی دی او د پر لاس باندې و الله رب العالمین تسلیم سوما. دارنګ رسول صلی الله علیه وسلم د نجاشي څخه دا غوښتنه کړې و چې جعفر رضی الله او د سره چې په حبشه کې کم مهاجر مسلمانان ول هغه بیرته راولېږي. نو نجاشي دغه نفر په دوه کښتیو کې د عمرو ابن امیہ او ضمری سره ورته راولېږل. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم په خیبر کې دوی ورسېدل نجاشي د هجرت د نهم کال د رجب په میاشت کې د تبوک تر غزا وروسته وفات شو او رسول صلی الله علیه وسلم د غائب د جنازې لمونځ پر ادا کړ. کله چې نجاشي وفات شو د پر ځای بیا بل باچا کښېنستی او رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته هم یو لیک ورولېږي خو دا اوس نه د معلومه چې هغه دویم باچا بیا مسلمان شو که یا دا هغه نجاشي رضی الله عنه چې د اسلام قصه مخکې هم درته بیان شوې وه مګر رسول صلی الله علیه وسلم دویم وارې بیا قاصد ورولېږي چې د ده پر اسلام باندې تایید او تاکید وشي. د فارس او د کسرا باچا ته خط دا رقم رسول صلی الله علیه وسلم د فارس باچا کسرا ته هم یو لیک ولېږي. د دغه لیک د رسول د پاره عبد الله ابن حذافه السهمي رضی الله عنه خوښ او انتخاب کړي. دغه لیک هم ساتل شوی دی مګر په خپل هغه لیک نه دی موجود ځکه هغه لیک کسرا چیرې کوي خو د لیک مضمون موجود دی. د دغه وخت د فارس د باچا نوم پرویز و چې لقب یې کسرا و. نو دغه لیک عبد الله ابن حذافه السهمي یوړی او هلته په خپل و کسرا ته ووایي چې د ترجمان د طرف څخه ترجمه کېدی او لیک داسې لیکل شوی و بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وحده وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت إثم المجوس عليك. كلا كسراتا دغلك فقط دون ويلسو من محمد رسول الله الى کسرا عظیم الفارس. نو کسرا دستی په قهر سو لیکي راپورته کوي
او وی ویل په غضب باندې او په تکبر او په غرور باندې ولزما د رعیت څخه یو خوار مې هغه خپل نوم زما تر نوم مخکې لیکي او وایي چې محمد الى کسرا د باید داسې لیکلی وایي چې الى الکسرا من محمد. دا غرور او تکبر د ډیره غرور او د تکبر څخه علي ټوک ټوک کوي او پرمځکه یې وغورځوي. کله چې دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم ته ورسېدی نو یو فرمایل الله دې د بچی ور ټوک ټوک کوي. دغه د رسول صلی الله علیه وسلم شرع په یاد ولري. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې بیا واوري چې د کسرا بچی څنګه ټوک ټوک شو او په څلور کلو کې 14 بچیان مړ او رد بدل شول. اوس نو کسرا د دغه لیک په مقابل کې څه وکول؟ محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي پاته برخه د سیرت په راتلونکو حصو کې واوري. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.